مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې د اهل طائف هم اطمینان حاصل سو او نیت وکړي چې نه به تسلیمیږي، که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې و چې تسلیم سو که یا، مگر اوس چې عیینه ابن حسن ورغلی او دا خبرې یې ورته وکړې نو یې بالکل تسلیمېدل رد کړه او د جنگ نیت یې وکړي. عیینه ابن حسن بیرته مسلمانانو ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ها کومې نتیجې ته ورسېدې؟ عیینه ویل یا رسول الله ومې بیرول، ستا او ستا د لشکر قوت مې ورته بیان کړي. ورته ومې ویل چې تاسو څوک یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږي؟ خیبر په هغه اسلحه او هغه قلاو نسو ورته ټینګ، تاسو ورته ټینګېدلای سئ؟ تسلیم سئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه دې ورته وویل؟ د ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا، بلکې تا داسې او داسې ورته وویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو او تورې پورته کړه، ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه ور پرېکم، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پرېږده یا عمر، بیا به خلق وایي چې محمد خپل ملګری وژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو، هغه هم دغه حال نسوای زغملای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی و کفار ته د زړه ډاډ ورکړي او هغه د مسلمانانو و جنگ ته تشویق کړي. ویل یا عیینه داسې کارونه کوي او داسې درواغ وایي؟ حال دا چې ته شاهدی ادا کوي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، آیا دا د مسلمان کار دی؟ عیینه په عذر او زاروی شروع وکړه. ویل بخښنه غواړم، زه ضعیفه یم، بیا داسې نه کوم، خطا وتم، عذرونه کوي. ورونو، دغسې معلومات زموږ او ستاسې دپاره درس او عبرت دی. اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغسې ضعیف الایمان او منافق مزاجه انسانانو څخه نه خالی کیږي. دا عهد نبوي و او دغسې اشخاص پکې پیدا کېده، خو بیا هم هلته الهي وحي نازلېده او دغسې اشخاص لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول یا عیینه ابن حسن او داسې نور پکې رسوا کېده. اوس خو وحي نسته او د زړه مالک الله جل جلاله دی، نو ویش او بیدار اوسئ. په اشخاصو او د هغو په نظریاتو پسې مه ګرځئ. د خپل ځان پیشوا او مقتدا کلام الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه غوره اصحاب وګرځوئ، نو به مو د جنت د داخلېدو امید پر ځای وي. په پوره ډول سره ځانونه د واقعي اسلام په احکامو خبر کړي.
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او احادیثو ځان خبر کړي او عمل په وکړي. خو متاسفانه نن ورځ داسې شیطان صفته مسلمانان هم پیدا شوي دي چې د کلام الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معنا ته هم د خپل شیطانی مقصد حاصلولو د پاره تغییر ورکوي، د پاره د دې چې دغه کسانو په دام کې ونه لويږي. فقط د پخوانیو علماو پر تفاسیرو او د احادیثو د کتابو پر شروحو اعتماد کوي. خیر، اهل طائف د خپل قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانانو څو واره د حمله کوششونه وکړه، خو هغه هم د اهل طائف د غشو په سبب نسوای ور د مخه کېدلای. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورووتی او د قلاو مخته ورته ګرځي، د پهلوانی حرکتونه ورته کوي، د طائف و مشرانو ته ورناري کی چې څوک جنگ او مبارزه را سره کوي، خداها خو هیڅوک نور ته راوځي. خالد رضی الله تعالی عنہ د قلا پر شاوخوا ورته ګرځي، د خپل همت او غیرت او بیا د دوی د بی غیرتی خبري ورته کوي چې ګوند یو څوک راوځي او بیا ورته وایي چې څوک مبارزه را سره کوي، بیا هم څوک نور ته راوځي. دی رضی الله تعالی عنہ بیا هم ناره وروهي، خو آخر عبد یالیل ورته راځخ کړ، ویل یا خالد که یو کال پر دغه ځای ودرېږي په والله که څوک در ووځي. خالد رضی الله تعالی عنہ هم بیرته راغلی، حتی د مبارزې د پاره څوک نه راوځي. بیا نو مسلمانانو د بابا جوړ کړ، هغه چې په خیبر کې لیدل او استعمال کړي و، او هلته مو درته ویلي و چې د بابا یو لوی زنه ده چې د لرګي عربي لري او په څو نفرو پرې وهل کیږي، د مخ د خوا په سرمونو او پوستو پټه ده. د دې د پاره که دشمن په غشو وشته، غشي په هغه سرمونو کې بنديږي او هغه څوک چې پر دغه زنوي و هغه ته نور رسیږي. دغه سرمنې او پوستونه یې بیا په اوبولندول، ځکه که په اور هم ووشتل سي بیا هم دغه پوستونه اور نه اخلي. نو مسلمانانو دغه د بابا جوړ کړه او 100 نفر اصحاب کرام دغه د بابې تر شادي او پوری وهیه غواړي چې دغه زنه د قلا و دیوالته ورورسوي او هلته ورته کشیږي، پر وروخیږي او قلا ته ورواوړي. اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقيله اسلحه شروع وکړه، ځکه دا د هغه وخت لو او درنه اسلحه و. واقعا هم دغه د بابا د طائف و قلا ته ورنږدې شو. د اهل طائف سره بیا یو بل اسلحه موجوده و، لکه کوچنی منجنیق چې ډبرې په وشتلې، هغه بیا دغه اسلحه ورته کښول او دغه د مسلمانانو د بابا په لوی لوی ډبر ولي، په غوښه نه ولي، ځکه غشي تاثیر نه پر کوي، بلکې په ډبرې ولي. په دغه ډبرو د بابا ماته شو، ځکه دغه د بابا د پخوا څخه مضبوطه نه و جوړه شوی. دالته یې پرسیانو سره بند کړی و، د کار چلولو د پاره موقتی شی و، نو د بابا ماته شو او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړ، حتی څو نفر یې زخمیان هم کړ. مسلمانان بیرته پر شا ولاړ او دغه حمله هم ناکامه شوه. دغه د طائف محاصره د شلو ورځو په شاوخوا کې دوام وکړ. د مسلمانانو د طرفه دغه حمله او کوششونه پر لپسې جاری دي چې وقلات ورننوزي، خو ټول کوششونه یې بے فائدې و. یو بل ورځ بیا مسلمانانو حمله وکړه چې هغه هم بے فائدې شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناس دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دغه باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول حمله پر وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابا بکر ان الله لم يأذن لي بفتحها، یعنی یا ابا بکر الله جل جلاله د طائف د فتح اجازه نکړه او دغه د طائف فتح الله جل جلاله تر دغه د مخه په خپل کتاب کې ذکر کړو چې د سورۃ الفتح په 21 نمبر آیات کې فرمایي: واخرى لم تقدروا عليها، یعنی یو بل ځایسته چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري، چې ډېر مفسرین یې دغه د طائف فتح بولي. الله جل جلاله دغه څه مقدره کړی و چې اوس یې نسی فتح کولای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره واورېده ویل: یا رسول الله
و خلقو ته د کوچ او بارېدو اجازه ورکو، یعنی په بارېدو یې امر کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، ځکه وحی نازل سوی وي چې نیسي فتح کولای. کوم وخت چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه څخه راووتی چې خلق په بارېدو سره امر کی، ویل د چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابو المحجن الثقفي په مابین کې یو تود بحث یا سوال او جواب شروع دی. ابو المحجن الثقفي چې د قلا پر بام ولاړ دی او عمر رضی الله تعالی عنہ پر مځکه ولاړ دی، په لوړ आवाज او نارو یو د بل سره خبرې کوي. ابو المحجن ورته وایي تاسو څوک یاست؟ تاسو جنگ نه دی زده، تاسو د جنگ خلق نه یاست. عمر رضی الله تعالی عنہ بیا ورته وایي تاسو لکه کربوړي په غار کې پټ یاست، چیرې به راڅخه ولاړ سئ؟ قسم په الله یو کال به درته ولاړ یو ترڅو وراوتلو ته مجبور سئ. اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راووتی چې خلق په بارېدو امر کی، او دلته د عمر رضی الله تعالی عنہ او ابو المحجن په مابین کې دغه سوال او جواب شروع دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واورید چې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي والله یو کال به دلته انتظار درته وباسو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته ویل داسې مه وایه یا عمر، الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي تا دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده؟ ویل هو. ویل نو باریږو؟ ویل هو. نو داسې امر وسو چې ویل سبا باریږو. د بارېدو امر چې نشر سو، ځینې ځوانان د جهاد شوکان، هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي وو او پر هغه خپل تېښته غمجن وو و خپل ځانو ته قهر راغلی وو، اوس غواړي چې د ثقيف او حوازن څخه خپل بدله او انتقام واخلي. نو ویل موږ نه باریږو څو طائف فتح نکو. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله طائف مو نه دی فتح کړی او زه موږ جنگ ورسره کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه ده کړې. دوی ټینګ ویل ته مو تجربه که یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل شدی ورسې حمله پر وک. هغه پر جوش راغلي ځوانان سره یو ځای سو او د طائف پر قلایه ډېر شدیده حمله وکړه. د هغه طرفه څخه په غشو وشتل کېده، دونه غشي پر و اورول چې ټوله یې زخمیان کړه، یو هم بیا زخمه نسو پاته، بیرته ټوله زخمیان راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان شاء الله سبا باریږو. خلق هم په دغه فیصله خوشاله و او هیڅ ونه ویل. خلق د بارېدو د پاره د سامان په تړلو مشغول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ځان سره په تبسم خندل. په سهار کې مسلمانان رابار سو او طائف نسو فتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکي او رهیسو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون. پلار کې بیا ځینې هغه اصحاب کرام چې زړه درد کړی وو چې طائف ولې نسو فتح، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وثقفت شراوک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمه وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، یعنی الهی وثقفت هدایت وکي او مسلمانان یې راولي. د شراب په عوض کې دعا ورته وکړه او واقعا هم لږ موده وروسته الله جل جلاله وثقفت هدایت وکي او د دوی ډله په مدینه منوره کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام د اعلانولو د پاره ورغله او اسلام ته داخل شو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د محاصره پریښول نو جعرانه ته ولاړ. جعرانه هغه ځای دی چې د حنین غنیمتونه پکښ یو ځای شوي وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په جعرانه کې اوسېږي او غنیمتونه نه تقسیموي. انتظار کوي چې شاید د ثقيف او حوازن خلق راسي او مسلمانان سي
چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي او یا لږ تر لږه دغه خپل شذو او کوچنیانو طلب وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 15 ورځو په شاوخوا کې دلته د دوی د راتګ انتظار وکړي چې ګوندې یو څوک راسي، خو بیا هم د ثقيف او حوازن د طرفه څخه هیڅوک نه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شوال پر شپږمه د مکه مکرمه څخه راوتلی وو. د شوال میاشت پای ته ورسېده، حتی ذوالقعده هم پر خلاصېدو ده. تقریبا 2 میاشتې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه راوتلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې کفار د خپل شذو او اولادو د پاره هم ناراضي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې غنیمتونه دی وویشل شي. شذ، کوچنیان، زر، وشان، پسونه دا ټول ویشل کیږي. تقسیم یې اول وهغه کسانو ته ورشروع کی چې په عربي کې مؤلفه قلوبهم ورته ویل کیږي. مؤلفه قلوبهم څوک دي؟ د عربو اشراف او رئیسان دي، هغه چې نوې ایمان راوړي دي، تازه مسلمانان سوي دي، خو اسلام یې تر اوسه ضعیف دي، د تزلزل په حالت کې دي. دا امکانات یې سته چې د اسلام څخه واوړي. نو دغه غنیمتونه په دې سبب وهغه ته ورکول کیږي چې پر اسلام ټینګ شي او اسلام یې قوي شي، زړونه یې و اسلام ته راجذب شي. یا هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه ودوی ته هم په غنیمتو کې حصہ ورکوي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډېر لوی حصہ ورکول سو ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دغه غنیمتو تقسیم کوي. نو اول نفر ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سل او شورکی د سرو او سپینو زرو سل اوقیه ورکی. دا ډیر زیات مالو، سل او ش پورا سرمایه و. حتی نن ورځ هم سل او ش ډیر مال بلل کیږي. یو اوش په څو دی؟ په سل کې ضرب ک. نو په هغه وختو کې به څونه زیات مال وو. ابو سفیان ډیر خوشاله سو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان په ټو اوار کوي د زرو سل اوقیه پکښور واچولې. ابو سفیان ویل یا رسول الله زما د زوی معاویه حصہ. ویل د معاویه د پاره هم سل اوشه او سل اوقیه د زرو دي. د زرو دغه سل اوقیه هم په هغه په ټکی ور واچول سو. بیا ویل زما د زوی یزید حصہ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه لره هم سل اوشان او سل اوقیه د زرو دي. دغه سل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول سو. ابو سفیان چې اوس خپل پټو سره راټول کړي او غواړي چې په شایې کې نیسی پورته کولای، ډېر درانه و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عطا او ورکړه. فکر وکړي دا څو نظر و چې یوازې ابو سفیان ته ورکول سو، چې ابو سفیان یې په شا نسی وړلای یا یې په شا کولای نسی. نو ابو سفیان ویل کومک را سره وکي، راپورته یې کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا په خپل یوازې به پورته کوي او ډې زورن څو اوجه تر لاندې کړه او پورته یې کړه. د بار سره رهیس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب سره سر وشوراوه چې څنګه دغه مال او پیسې د انسان وزړه نه نوځي. دا هغه اوله ورکړه او حساب. بیا یو حکیم ابن حزام ته سل او شور کړه. هغه سل نور وغوښته، سل یې نور هم پس ورکړه. صفوان ابن امیه ته سل او شور کړه. بیا یې سل ورکړه، بیا یې سل ورکړه. حارث ابن الحارث ابن کلده ته سل او شور کړه. بیا یې عیینه ابن حسن ته ورژغ کړه. دا هغه سړی دی چې هغه ټول مخالف کارونه یې کړی و. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ودته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکی. دته هم ورکول سو. همدارنګ اقرا ابن حابس ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو. د غرنګ و نورو مشرانو ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو. چې دغه خلق په کتابو کې د اهل المئین
په نامه سره یادیږي، یعنی په دغه غنیمت کې په 100 حصہ اخیسته ده. دغه رنګ و نور مشرانو ته 50 40 وشان ورکول سو. حتی په خلقو کې دا خبره نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم داسې ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کوم وخت چې مشران خلاص و په نور عام خلقو یې شروع وکړه و هغه ته حصے او مالونه ورکول کیږي. په دغه وخت کې د عربو د نورو قبیلو څخه خلق را شروع سو چې په دغه غزا کې اشتراک هم نه وکړي او مالونه غواړي. یو اعرابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یو څه مال وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا وده ته ورکي. خلق ورته ویل واخله دغه پسونه یستا ډیر پسونه و. اعرابي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پسخندره وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل پسخند ندی ورسه بویزه. اعرابي هم ورغلی پسونه بیاي خو په دغه انتظار کې دی چې اوس به ژغ را باندې وسی چې چیرې بیا یو څوک په منع کې خو هغه نه چا منع کې نه څه ورته وویل د پسونه رهي کړی دي او تر شا ګوري چې اوس به یو څوک را وګرځوي خو نه څوک ستا او نه چا څه ورته وویل. څو خپل قوم ته ورسېدي او قوم ته نارې وروهي وای ورسي مسلمانان سي ورسي مسلمانان سي. محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه چا ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي، یعنی داسې ورکړه ده چې وزن ته هیڅ شی نه پریږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یو ورځ محتاج سم. ورونو هر څوک چې هر څونه سخی هم وي د ځان د ضرورت لپاره یو څه مال راګرځوي یا اقلا د احتیاج د وخت فکر ورسره وي. مګر اعرابي وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د فقر څخه هیڅ بیره نشته. قوم چې دا د درمه او پسونه ولیده هغه هم مسلمانان سو. دغه هغه د زړه را جذبول دي مؤلفه القلوب چې په دغه مالو یو اسلام ته را جذب کړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي. اعراب پر راټولیږي څوچور او ازدحام جوړ سو. هر یو څه غواړي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر ازدحام په سبب د خپل ځای څخه نس شوړېدلای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځای څخه یو څه پر شاو لاړی. هلته بیا خلق پر راټول سو او هر یو زور وهي ناره وهي یا رسول الله ماته راکه. تو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دغه پوری وهلو کې وې درخت ته ورساوه. د ډیر چور او پوری وهلو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوړ د اوجو پټو یا په درخت پوری بنسو یا د خلقو د چور په سبب کشف سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدن ښکارا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نار کړ ایها الناس ردوا علی ردائی. اے خلقو زما پټو راکي په والله که زما سره د تهامې د درختو پشمیر حیوانات وي ټوله به در باندې تقسیم کم. تاسو به ما نه بخیل نه بېزړه او نه درواغجن ووینئ. یعنی زه نه بخیل یم او نه د فقر څخه بیریږم او نه درواغ وایم. په والله هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. هلته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړ و. د هغه پر بوکې لاس تیر کړي. د اوښ یو څه وړي په لاس ورغلی. هغه وړي په لاس کې پورته کړي او وی فرمایل اے خلقو په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو پر اندازه شی زما نه دی بل خمسه څخه، یعنی 15 حصہ، او هغه خمس ټول پر تاسو ویشم، ځان ته هیڅ شی نه پرېږدم. په دغه وخت کې یو اعرابي راغلی. اعرابي خو پیژني، هغه صحرایي عرب ته ویل کیږي کوم چې په خیمو او قبیلو کې اوسېږي. اعرابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کالی ونیوي او کالی یې په زوره کش کړي چې دغه کشیدو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه سور داغ پاتې سو. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ماته هم راکه او عدل وکه. قریش ظالم قوم دی.
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې تحمل نسوای کولای، اجازه یې وغوښته چې دغه سړی ووژني، ځکه دغه خطاب یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر، او دغه اعرابي ته مالونه ورکړه او اخر یې ورته وویل راضي سوې؟ اعرابي ویل هو راضي یم. دا د خلقو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند معامله او ورکړه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په 5مه حصه کې وو چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې وو، او د غنیمتو هغه پاتې 4 حصے پر لشکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشل څخه فارغ سو، نو یزید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې نور غنیمتونه او خلق دی را حاضر سي، او بیا یې نو پاتې غنیمتونه پر لشکر وویشل چې هر سړی ته 4 اوښه او 40 پسونه ورسېده، او هغه څوک چې آس به ورسره وو هغه ته 12 اوښه 100 پسونه ورسېده. اوس به د امام غزالی رحمه الله قول در ترا نقل کم. امام غزالی رحمه الله وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بناوه، ځکه په دنیا کې ډېر داسې قومونه شته چې حق ته په نس سره وروستل کیږي، نه په عقل سره. یعنی نس یې ورچاخکه نو یې حق ته وروله، لکه څرنګه چې حیوانات په یو موټ شپشتو سره خپل لارې ته راوستل کیږي. دغه شپشتې به دې ورته نیولې وي او هغه حیوان در پسې وي، څو یې هغه د وکوټې ته په امن او امان ورولې. دغه رنګ ځینې انسانان ودې ته اړ او محتاج دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي ترڅو د ایمان سره الفت پیدا کی او ورته راجذب سي. ورون ویو شي ته متوجه سي د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر 15 حصے ویشل کیږي، چې 5مه حصے ته خمس ویل کیږي، او دغه خمس تصرف د وخت د امیر پلاس او اختیار کې دي. څرنګه چې لازمه بولی پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت لپاره تصرف پکې کوي، او پاتې سوی هغه 4 حصے هغه د لشکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي. نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخلقو ته دغه ډېر مالونه ورکول، هغه ټوله د خمس څخه و، او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې وو، چې دغه ورکړو ته عطیه یا عطیات ویل کیږي. او دغه عطیات چې تر خپل حصے زیات یو امتیاز وو، ټول و قریشو یا د نورو عربي قبیلو و مشرانو یا اعرابو ته ورکول شو. په دغه امتیازاتو کې په انصارو کې وهي چاته هیڅ شی نه ورکول شو، او پاته د غنیمت نور 4 حصے وخپل حقدارانو ته که مهاجرین و که انصار او که د نورو قبیلو خلق و پر ټول لشکر په صحیح تقسیم سره وویشل شو، او هر چاته خپل حصہ پوره ورکول شو. مگر څرنګه چې په عطیاتو کې و انصارو ته هیڅ شی نه ورکول شو، نو د دوی په زړه کې یو څه خپګان پیدا شو، او په دغه باره کې خبرې کېده. یو د انصارو څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو موږ یې هیر کړو. بل بیا وویل الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مغفرت وکړي، قریش ته ورکوي او موږ پرېږدي، حال دا چې زموږ د تور څخه تر اوسه د دوی وینې څڅېږي. یعنی تر نن موږ د دوی سره په جنگو کې ولاړ وو، او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي. انصار په دغه شکایتو کې و او د نن په زړه کې خپه و. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه د انصارو ډله په خپل زړه کې په دغه کار خپه دي، ځکه خپل قوم او د عربو و ټولو قبیلو ته د لوی عطیات ورکړه بیل انصارو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا سعد ته په خپل په دغه باره کې څه وایې؟ سعد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی یم. رسول الله
صلی الله علیه وسلم ولیده چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو څه شته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ټول انصار په یو ځای کې سره یو ځای ک چې ټول یو ځای او پرسوه بیا ماته خبر راکه. سعد رضی الله تعالی عنه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه راووتی او ټول انصار یې په یو ځای کې سره یو ځای کړ. په دغه جمله کې یو څو نفر د مهاجرینو هم راغله، هغه ته اجازه ورکړه او بیا نور مهاجرین راغله، هغه یې منع کړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی و چې بیل انصارو به بل څوک نوي. کوم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سو او یو نفر هم نسو پاته، نو سعد رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصار ټول نفر سره یو ځای سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغلی او ودوی ته په خطبه ویلو شروع وکړه. د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او بیا یې درود ووایه او وی فرمایل یا معشر الانصار، دا څه خبره ده چې ما ته ستاسو په باره کې را ورسېده؟ دا چې ستاسو په زړه کې پر ما یو شی پیدا شوی دی، آیا زه و تاسو ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو په گمراهی کې واست او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکړي؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست؟ آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو سره پاشلی او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کړاست؟ هر جمله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورتوایي، انصار په جواب کې ورتوایي مننه او احسان الله او رسول الله لردی، یعنی هو دا د الله او رسول الله احسان دی، موږ یې منو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تصدیق کوي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، آیا زما د خبرو جواب نه راکوي؟ هغه ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله؟ مننه او احسان الله او رسول الله لردی، څه وایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کوم خوښه وای ویلی به مو وای او دغه ستاسو خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلی به مو وای ته موږ ته په داسې حال کې راغلی چې خلقو دې تکذیب کاوه او موږ دې تصدیق وکړي، مغلوب راغلی موږ دې کومک وکړي، شلل سوی راغلی موږ ځای درکړي، غریب راغلی موږ خپل مال در شریک کړي. انصارو بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه د خپل ورتګ فائدې او نتیجې ورته بیان کړې او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم و فرمایل یا معشر الانصار، تاسو د فانی او بے ارزش دنیا په سبب خپس واست، هغه چې زه په هغه سره د خلق زړونه و اسلام ته راجلبوم او ما ستاسو وقوي اسلام او مضبوطه ایمان ته پریښو ولاست. یعنی دا چې ما و تاسو ته شی در نکي، زه ستاسو پر ایمان باور لرم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، آیا تاسو نه یاست راضی چې خلق د پسو او اوشانو سره خپل کورو ته ځي او تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره خپل کورو ته ځي؟ په والله هغه چې تاسو یې در سره بیا یاست هغه تر هغه خیر دی چې خلک یې ور سره بیاي. ورونو رښتیا هم دا ډېر لوی فرق دی. یو واری انصارو ناره کړې رضینا رضینا، راضیو. انصار ډېر شدید او په لوړ आवाज ژاړي. دا هیڅ نه سره قیاسیږي، نه سره نږدې کیږي چې خلق پسونه او اوشان بیاي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه والسلام سره ملګری وي. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په والله که هجرت نه وای زبه د انصارو څخه یو سړی وای، یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما بخپل ځان د انصارو څخه بللای، او که خلق پر یو لار ولاړ سي او انصار پر بل لار، زبه د انصارو پر لار ورسره ولاړ سم.
او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و انصار ته دعا وکړه او وی فرمایل اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. الهی پر انصار ورحمیږي، د انصار پر زامنو ورحمیږي، د انصار د زامنو پر زامنو ورحمیږي. انصار دون وجړل چې جریه په اوشکو لندیس وي او ویل موږ په دې راضی یو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ حصہ او برخه وي. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا ډیر خوشاله شو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حکمت او ښه تصرف هغه مشکل چې د انصارو په زړه کې پیدا شوی وو پای ته ورسېدی چې ممکن د هغه په سبب یو فتنه جوړه شوی وای. خیر اوس خو نو غنیمتونه ټول وویشل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکه مکرمه ته ولاړ شي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یو ډله راغله. هغه هلته مشوره سره کړې و چې ښځې او اولادونه مو ټول د لاسه ووته. بیله هغه ژوند مشکل دی او مالونه مو هم ټول ولاړه. نو یو ډله چې ټول 14 نفر و او مشر یې زهیر ابن سرد و ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل. په دې ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضعی اکا ابو برقان هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هیڅ نسو را پاته، نه ښځې نه اولاد نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمیږه. نور یې هم ډیرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه دونه مدت چې زه دلته پاته وم په والله د بل شي د پاره نه وم پاته بیله دې چې ستاسو انتظار میکاوه. ما غوښته چې پر تاسو رحم وکم. تر یوې میاشتې زیاته مده کیږي چې زه دلته ستاسو په انتظار وم. 6 ورځې په طائف کې محاصره واست، نس واست تسلیم، او تر 10 ورځې زیات دلته ستاسو په انتظار وم نه راغلاست. نمو د خپل شذو او اولادو طلب وکي. اوس چې ما غنیمتونه وویشل نو تاسو راغلاست. اوس هغه شیان وویشل سو د خلقو ملکیت وګرځیدي. اوس څه نسم کولای. هغه بیا هم زاری کوله او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو چاره مو وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل تاسو ما سره دغه خلق ویني، یعنی زه یوازې نه یم چې د خپل خوش سره موافق تصرف وکم، بلکې دغه خلق مې هم ملګری دي او ما ته تر هر څه رښتیا خبرې خوش دي. او تاسو اوس ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي کمالونه. یو د دغه دوه څخه اختیار کړئ. ټول شیان نسم در ردولای، یا به مالونه غواړي یا به ښځې او کوچنیان غواړي. هغه ویل د اولادو سره هیڅ شی نه برابر وو. ویل لا نعدل بالاحساب شیئا، ښځې او کوچنیان غواړو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کوم وخت چې موږ د ماپښین لمونځ ادا کړي تاسو ولاړ سئ او ووایاست موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شفیع کوو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مؤمنان شفیع کوو چې و موږ ته زموږ بندیان راکړي. کوم وخت چې مسلمانان د ماپښین ولمانځه ته سره یو ځای سوه د حوازن ډله ولاړه سوه او دغه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ستاسو د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بنی عبد المطلب سره دي هغه یې ستاسو، او ستاسو د پاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم. مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ولیدي چې د حوازن سره یې رحمت او مهرباني وکړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصدن دا کار وکړي ځکه د علیه الصلاة والسلام غوښته چې نور مسلمانان هم متابعت وکړي. نو مهاجرین وویل هغه نفر چې زموږ سره دی، یعنی موږ ته په حصه کې را رسیدلی دی، هغه هم ستاسو، او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت په سبب. انصارو هم دغه خبره وکړه.
ویل چې زموږ سره دي هغه یې ستاسې. عیینه ابن حصن ولاړ سو او ویل زه او بنو فزاره چې د ده قبیله وه یا هغه چې زما سره دي هغه نه درکوم. اقرا ابن حابس وویل مگر زه او بنو تمیم یا هیڅ شی نه ورکوم. عباس ابن مرداس چې د بني سلیم رئیس وو ولاړ سو او ویل هغه چې زما او د بني سلیم سره دي هغه هم نه ورکوم. دغه دلاوري د عیینه څخه زده کړه. مگر د بني سلیم د قبیله افراد په خپل ولاړ سو ویل یا هغه چې د بني سلیم سره دي هغه استاس. عباس ابن مرداس ویل و مشرمولم سپک مو کړم. نو بني سلیم د هغه خپل مشر اطاعت و نکي او د حوازن بنجان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره ور الکړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عام اعلان وکي او وی فرمایل دغه خلق مسلمانان راغله او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډیر ځند وکي هغه هم د دوی په سبب او اوس ما دوی ته اختیار ورکړي چې مالونه غواړي که اولادونه. دوی د شذو او اولادو سره شی نه کوي برابر. نو اوس که د چا سره د دوی د شذو او اولادو څخه یو څوک ورسره وي او په خپل خوښه ور پریږدي خو ښه ده ښه. او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقابل کې ور پریږدي هم دې ور پریږدي او هغه لره د هرې حصې په مقابل کې 6 حصې د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته پلاس راکړي. یعنی هر هغه غنیمت چې اول پلاس راغلی دغه د حق 6 چنده ځینې ورکوم. خلقو په یو ور ناره کړې چې موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت لپاره په خپل خوښه ور الکو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل په دې ډول چې ټولو ناری کړه ما ته نه معلومیږي چې څوک راضي دي او څوک ناراضه. اوس ولاړ سي او ستاسو مشران دي بیا ما ته حال راوړي. ورون دغه ته عدالت او حقيقي مساوات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوازې په دې سره کفایت ونه کوي چې په مجموعي ډول سره ټولو ناری کړه چې موږ په خپل خوښه ور الکو، بلکې دغه رضایت د تاکید لپاره دا موضوع وزندول او وی فرمایل چې یاد هر شخص په خپل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي یاد د خپل مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپل رضا اعلان کی. دا داسې عدالت او مساوات نو لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دي خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په ورسته کې ټول مشرانو دا خبر راوړي چې ټول افراد په خپل خوشي او ستاد رضا لپاره ور الکوي چې په نتیجه کې ټول خلکو خپل بندیان الکړه. بیل دوه نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس وو د بنو تمیم رئیس او بل یې عیینه ابن حصن وو د غطفان رئیس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دوه نفر راوغشتل او ول بندیان ور الکی. هغه ویل یا رسول الله دا اوس زموږ ملک وګرځیده نه ور پریږدو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ور الیکی او زب انصاف تر سره وکم بدله به درکم. عیینه ویل څو یا چی شرا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د هر بندي په عوض کې 4 اوشان. عیینه ویل راضیم. نو د حوازن هغه پات بنجان په دغه طریقه سره ور اله او خلاص و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هر بندي ته یو جوړه کالی هم ورکړه. مگر د حوازن قبیله سره د دې چې ټول بندیان شذ او کوچنیان ور اله او خلاص و پر هغه خپل کفر پاتس و مسلمانان نسو. په دغه وخت کې د یو داسې سړي وزړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانیدو هیڅ امید نه کېدی چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوف دی هلته په خپل قلعه کې په وادي لیه کې وو او د بیرې د قلعه څخه نسوای راوتلای حتی طائف ته هم د بیرې نسوای تلای. نو یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو او ول ټول خلق د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره دي موږ هیڅ نسور سره کولای او که موږ نور هم پر دغه کفر پاتسو نو هیڅ وخت طائف ته هم نسوتلای. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي
او د هغه علیه الصلاة والسلام څخه یې امان وغوښتی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم امان ورکړي. پس له امانه څخه مالک ابن عوف ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د امتحان د پاره مالک ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه او ول پر طائف حمله وکړه. مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه. پر طائف او خپل قوم یې حمله کولې ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل پرېږده. نو اهل طائف ولیده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم مسلمان شو، مګر بیا هم دوی پر شرک او کفر باقی پاتو او د طائف خلقو د لات عبادت کاوه چې ربه یې ورته ویل. خو د ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدو کیفیت داسې بیانوي. کوم وخت چې د حوازن ډله د خپلو بندیانو د خلاصولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او هغه علیه الصلاة والسلام یې بندیان ور اله کړه، نو یې د حوازن دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغه ورته وویل چې په طائف کې د ثقب سره دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چې ورته ووایاست کدی ماته مسلمان راغلی زه به اهل او مال ټوله ورکم او سل اوشه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورهیسو. د جعرانه او مکه مکرمه په مابین کې پسې ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل او مال ورکړه او پر هغه سربېره سل اوشه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو او پر خپل اسلام ثابت او قائم پاتې سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سو، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو. فقط طائف پاتې دی چې نسو فتح او د فتح کېدو امید هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانه څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو د پاره ولاړی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحفا